अजीजानो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दा अरबी नस्ल दे लक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फारसी नस्ल उलमा लिखी छे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो पेशनगोई कड़ी वा चे फारसी नस्ल यो सड़े ब द इस्लाम चिराग दुमरा बिलंदई चे तर क़यामत पोरे बदागे सोक मिसाल पैदा कोले निश पदे बांधे द टोलो आइम्माए मुहद्दिसीन व फुक़हाओ तकरीबन इत्तिफाक दे चे द पैगंबर द दे पेशन गोया ना मुराद चे दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ज़का चे द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ना अल्लाह पाक कमकार प बाब द दीन के अगस्ते दे दागे मिसाल ब तर क़यामत पोरे पर दुनिया के सोख पैदा नहीं। अजीजानो दत द इल्म सरा सरा अल्लाह पाक क़ुव्वत इज्तिहादी और क़ुव्वत दिमागी तुमरा लोई वर करे हो दागी मिसाल नो इब्ने अबी लैला दा डेर लोय इल्म खावंदो और द बादशाह काजियो नो इब्ने अबी लैला पलार रवानो और यो सड़ी बल सड़ी ता कंजल उकड़ा कंजल दावर ता उकड़े ची यब्न ज़ानियतैन और द दो ज़िनाकार जोया इब्न अबी लैला फौरन खपल दारो कज़ा तलाड़ो और पुलिस रौले गलो दा सड़े उनी वो दा जान ता पेश को चिता सरा स गवान शता ची दे दो ज़िनाकार जोए दे आगे वर्तवी चे नसे गवान निश इब्न अबी लैला हुक्म को पाटे की चे दे फौरन अतशले दुरे हुआ है जका चे दे यवी कंजली पे बदल की अतिया दुरे दी और ता दो कंजली करी दी यब्न ज़ानियतैन द दो ज़िनाकारो मोर और प्लार द्वारो तदी द ज़िना निस्बत करे दे नो कंजली दो शवे नो लिहाजा पता दो हद जारी कीगी अतशले दुरे हुआ इब्न अबी लैला चे दा हद जारी कर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ता पता हो लगेगा चे इब्न अबी लैला यो सड़ी ता सजा वर्कड़ा और दासे वर्कड़ा इमाम अबू हनीफा फरमायल चे इब्न अबी लैला बांधे दे खुदा रहम की पदियो फैसला की दो गलताई करी फैसला ये वाला और गलताई पकी दो कड़ी कभी कभी इमाम अबू हनीफा वर्ता फरमाई चे हमेशा द पारा सजा चे दागा पा अल्फाज वर्कड़ले की यब्न ज़ानियतैन लफ्ज़ यो दे माना द्वदी नो चे लफ्ज़ यो दे नो दा सड़े दे यो सजा मुस्तहिक दातिया दुरो अतशली नवी वर्कोल पकार द्वेमा खबरा गलती दादा
چې دې سړی لسزا اتشلې درې لګاتار ورکړي په یو ځای اتشلې درې ووالو. مسله دا ده چې دوه حده په یو سړي باندې لازم شي. دوه حده نو یو حد چې ووالی شي نو بیا به څو ورځې پرېښوی شي چې دا زخمونه جوړ شي دی په ارام شي بیا به پې بل حد جاری کی. نو ابن ابي ليلى په یو ځای پې دوه حده جاری کړ. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه قوت اجتهاد چې د بادشاہ د قاضیانو په فیصلو کې به غلطی رئیس. ابن ابي ليلى بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه خو دنه ډېر تنګ هر ځای لانجه جوړی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لاړو مکې معظمې. مکې معظمې ته لاړو. هلته خلقو ته پته ولګېده چې دی په امام پسې رستو الحمد نه وایي. دا یو بل باس دی او بل اختلاف دی د احناف او د شوافیعو په منځ کې. د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا دی چې امام پسې به ته ولاړې نو الحمد به وایې او د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې امام پسې برستو ته قرات نه وایې چپ به ولاړ. په مکه معظمه کې دا شوافع وغیره ورپسې کوته کې ورسره دي او ورپسې رال ویلې دا تا ویلي دي چې امام پسې برستو الحمد نه وایې. اوس به را سره فیصله کې کینی دا کوته کې ګورې که نه. حدیث کې راغلی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. هغه مونځ نه کېږي چې کوم مونځ کې الحمد ونه ویلی شي او ته وایې چې امام پسې به الحمد نه وایې. امام صاحب ورته وایي چې هلکه تاسو خو 2000 کسان یئ نو زه 2000 کسانو سره باس کولی شم. یعنی یو سړی 2000 کسانو سره باس کولی شي. اوس باس که کوي خو یو سړي سره به کوي نو 2000 خولې در پسې وازې دي نو 2000 سره به ته څه وې. هغې ورته وایي چې ښه ده څومره کسانو سره کې ویل یو کس منتخب کوي یو کس چې هغه سره زه بحث وکړم. دوی پکې یو لوی عالم کتلی دی او ورته وی چې دی به در سره بحث کوي. امام صاحب فرمایل چې دا سړی به ما سره بحث کوي. وی چې او ویل که ده وګټله نو تاسو ټولو ګټلې ده. ویل او جي مونږ ټولو ګټلې ده. او ویل که ده بیلو ده وی که ده بیلو ده نو مونږ ټولو بیللې ده مونږ به ځو. امام صاحب صادر په اوږه واچولو او روان شو. 2000 کسان ورپسې شو. ویل چېرته ځې؟ ویل تاسو په خپله فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. تاسو په 2000 کسانو کې دا سړی تاسو منتخب کړ چې د ده ګټه ستاسو ګټه ده او د ده بیلات ستاسو بیلات دی نو د امام قرت ستاسو قرت دی. تاسو په خپله فیصله دا عقل او فهم او دا دماغ راشه اوس په مونږ پورې د خره سرونه نښتي دي. قسم په خدای دی چې مونږ ته د خپل سر د سړو نښ که چا پورې د خر سر دی چا پورې د سپي سر دی چا پورې د پیشو سر دی چا پورې د ګیدړ سر دی چا پورې د قچر سر دی. مونږ سرونه عقل او دماغ دا شی په عقلي خبره باندې به یو عظیمه دنیا غلې کړه او چا به رب نشو وای.
نن زمون عقل مو ګورئ او زمون فهم مو ګورئ او زمون فیصله مو ګورئ. نو عزیزانو عرض میں داو چې دا ائمه مجتهدینو او زه تاسو ته په ایمان وایم چې د دې خلقو هغه فیصلې او د دې خلقو هغه اجتهادات مونږ په پوهېږو هم نه، مونږ په نه پوهېږو. تاسو راشئ که نه؟ اوس یو سړي ته ته ما غوندې بې علمه ته هدایه راواله، آخره هدایه ورته راواله، شروقایه ورته راواله، شامی ورته راواله، فتاوی عالمگیری ورته راواله، دور مختار ورته راواله، تحتاوی ورته راواله. راشه که نه دا وګوره دی که دا یو مسله ده، دا خو پکې پیدا پوهېږم نه هغې په دې علومو پویه خو څه کې د اجتهاد دنیا اسمان ته رسېدلې وه او عقل به ورسره مقابله نه شوه کولی. نو عزیزانو دی پسې دریم امام مالک رحمت الله علیه. مالک د نوم دی او انس د پلار نوم دی او د نیکه نوم یې مالکو. نو په عربو کې دا دستور دی چې په نوسو باندې د نکاح او د غور نکاح او د دې نامې ږدي. لکه شافعي د امام شافعي رحمت الله علیه خپل نوم څه دی ما تاسو ته ښودلی و. خپل نوم یې څه دی؟ اسی ځان ستړی کوئ خدای بندگانو په دې ګرمۍ کې چېرته کلو کې منځونه کوئ تکلیف مه کوئ. داسې راشئ لکه دا مړ څاروی نه وي مړ خو سترګې غړېږي. مونږ هغه مړه څاروي یو مړه سترګې هم غړېږي. ویښ شئ خدای بندګان. څو جمعې وشوې زما اړه شین شو. د فقهاو زما دا یقین دی چې په یو ټکي نه پوهېږئ تاسو، یو ټکي. خو زه څه وکړم؟ یعنې آخر څه وخت به پسه تېرولی څه خو به وایم. مونږ داسې ژوند دی لکه وایي ټول عمر مې تېر شو بېهوده په زمانه، ټول عمر می تیر شو بیهودا په زمانہ، اوس ته زما سروي او د ترکو استانا. ټول عمر می تیر شو بیهودا په زمانہ، اوس ته زما سروي او د ترکو استانا. اس میں حاصل نکڑ پا شیخائی پا ملائی کی، اس میں حاصل نکڑ پا شیخائی پا ملائی کی، پس لدی میوار دے ہر چیشی پا میں خانہ. شیخی من بے فیدے دا ملا توح من دے شیخی چا زمونگ چا شیخ ابل اشپا میں دل تخلق پاوی مایدار شیخان صاحبان چې دی مانځله چې کوم جومات ته راځي، په جومات کې د جومات د پوزي دا پړی راوتی، د غاړې ته دا پړی چې دا راوتی، چې راوتی نو سړی چې پیزي نو پکې خپه نښلي. نو هر سړی چې پې تېرېږي نو خپه تې داسې واړی، بل چې پې راځي هغه هم تې خپه داسې واړی، بل چې پې راځي هغه هم تې خپه داسې واړی.
یوم داسې نه کوي چې د پوزي سر ته لاړ شي او دا پړی لږ راکاږي چې څوک پکې پرې نه وځي. داسې یوم که تاسو کوئ ورشه هر سړی د خپلې نه خوار جومات کې بجلی خرابه شي. بجلی اوهو بجلی نشته ها کیړی بټک وي بل بجلی نشته سر نه خراب است روان میں بجلی نشته پکبر ګوړون شي چې بجلی نشته خو چا بجلو والا ته ورشه چا پسې منډه وه څوک ولا راوله ټیکي ککړ که دا بجلی ستا په کور کې خرابوي او ښځه دې بې پکي ناستی بیا به څه چل کې ټینګ به شي. منډې به جوړې کړه مونږ کور کې بجلی خرابه بجلو والا پسې به مړه سامان به دې په منډه کړي په خپله به منډې وهې بجلی خرابه ده بجلی خرابه ده راشئ بورډ وګورئ فیوز وګورئ پلانې وګورئ ډنګلې وګورئ تا شیخي او ملا تو ته صرف په خدای ټیپر خرڅئ چې زه جومات لمانځه لرالم پوزیب هم درته بل غوړی او زیب هم درته بل سنډي او جاروب هم درته بل وی او لوټې به هم درته بل چا ایښي چې دا ډاکخانه پې پوچوه او بس ته به صرف راشې او بدرېږې او کارغه غوندې ټونګې به وهې او بس بار به لاړ شي کور ته دلې دې ته سوچ وکړه د جومات هر خدمت اول په مزدګزارو عاید کېږي اول دا د خدای کور دی که ته د خدای د کور پروا ونه ساتې د خدای کور کې یو شی وران دی او ته پې غوږ ونه رپې ستا کور به ورانېږي ستا به بیړې تباه کېږي دا منځونه به په قیامت کې په دا ما خدای درولي او د سپي غوندې به د جهنم ته روان کړي. دې ته سوچ کوئ که د خپل کور آبادولو دپاره څومره کوشش کوي او دوړ دوب کوي او د خدای کور روانېږي او تا سره فکر قدر نه دا سوچ دی دا هلکه دا بلب مړ دی دا چې او جي دا سوی دی ښه بل نه دی چا راوړی ته په څه ټوپه لګېدلې ته راوړه که نو عزیزانو عرض مې دا وه چې په پاکستان دا ورځې خو مه ګورئ چې د پاکستان حکومت به داسې راشي چې هغه به د جوماتونو دیکبال کوي هغه د عرب ملکونه دي د عرب ملکونو د جومات نه څوک خبر نه وي د هغې د وزارت اوقاف چې دی د هغې بل کار نه وي سوا د جومات عرب ملکونو کې وګوره تمام جوماتونه ایر کنډیشن تمام ملکونه جوماتونه فرنش امام په محراب کې دروازه ده دروازې شاته بنگله ده په دې دروازه راونیسي منځو کې بیا کور ته ځي د جومات سپیشل خادمان دي بجلی ټول نظام دا د حکومت په کار په پاکستان کې د اوقاف محکمه چې ده هغې پیسې په پیپل ورکس باندې لګېدې د هغې پیسې چې دي هغه سیاسي رشوت په طور باندې مولیانو ته استعمالېدې د هغې پیسې د اوقاف منشتر والي په حج د حجیانو نه خو لږ پوښتنه وکړئ چې د مرکزي وزیر په حج کې څه کړي دي د حجیانو سره دې نه خو لږ قرآن وله ورکئ چې درنه اغستې څه و او دله یې ځای کم درکړی اوس به بیا د دې ملک د تقدیر فیصلې شروع کیږي دا قوم به وګورئ بیا تاسو دا قوم به وګورئ هر یو به ځان له یو پلندر خوښ کړي او ورسره به ډولۍ کیږي او دا به وګورئ د دې قوم بیا فیصله به د دې ملک متعلق وګورئ تاسو
نو د ملک اوقاف هو ا د دې قماش هغه جماعت په وقف کې نه علي چې په کوم جماعت خرچ وي او آمدن نه وي چې د کوم جماعت 10,000 روپۍ میاشت آمدني او 2,000 ته خرچ او 8,000 دوی له پاتې کېږي نو هغه جماعت په اوقاف کې والي زیارتونه په اوقاف کې والي چې شکرانې دوی علي ما اوقاف والا ته دا زما جماعت والی که نه تاسو اوقاف وکړي راشه وایي چې څه ورسره شته ما زه یم ورسره که نه زه ورسره یم که نه دا ستا د ملک اوقاف ورشه د نورو ملکونو اوقاف وګورئ ورشه د امریکې اوقاف وګوره د جوماتونو د ګلجو متعلق ورشه د لندن اوقاف وګوره د جوماتونو د ګلجو متعلق ورشه روس وګوره په خرطنګ او سمرقند او بدخشان د روس علاقې دي د هغې اوقاف وګوره د جوماتونو او د هغې د معبدونو متعلق ورشه په هندوستان کې وګوره د جوماتونو اوقاف دیوبند غوندې مدرسه فلحال په هندوستان کې ده سن 84 کې چې زه تللی وم 9,500 طالبان په دوره حدیث کې او 3,500 طالبان په ټوله مدرسه کې په هندوستان بیا په هندوستان کې د جماعتونو حال وګوره هندو حکومت دا د جماعتونو دیکھبال کوي دلته مسلمان حکومت جماعتونه ورانوي نو عزیزان حکومت نه خدا توقع مه کوئ راتلونکي حکومت هم همدغه خلق به بیا راځي چې دا کم تلي همدا خبره یقین وګڼئ 14 د رحمان بابا خبره ده ما ته چا وایي چې څنګه چل کې ما وی که هر سوی دل بری و دل جوئی کا که هر سوی دل بری و دل جوئی کا د رحمان په ترکو هیڅ اعتبار نشي په دې قوم زما اعتبار په دې قوم زما اعتماد ما ته دا خبرې مه کوه ما ته دا معلوم دي د 40 کاله ازمایلی قوم دی 40 کال اوس تیر شوي بار څه هیر شي دې قوم چغې والې اوړه ګران باټینګن ګران اوس پیاز بیا نشته پیاز نشته او دوی وایي چې هندوستان نه پیاز امپورټ کوي ما یو ځلې په جلسه کې ویلي مال هندوستان نه چې پیاز راوړی د هغه پټو پیاز به راوړی چې کومو پټو کې هندوانو غول کړي پیاز خو پټو کې کېږي که نه نو تاسو مسلم لیګو به وی چې انما المشرکون نجس مشرکان نجس نو خپل ملک له به د هغه ملک پیاز راوړی چې کوم ملک هندو غول او متیازي کړي نو د هغه په غولو چې د کومو پیازو پرورش او په متیازو شوی دی هغه پیاز به موږ له راوړی نو اخبار والا پکې ولیکل دي او د اوزګار خیل زامن خو به دغې ته ناست دي چې بھی دیگر ملا نے فتوا دے دیا ہے کہ انڈیا کا پیاز حرام ہے خیال دے راغی پیاز ورک شو کله پیاز ورک شي کله باټینګن ورک شي دا د خدای قهر او عذابونه دي چې په رنګ رنګ شکل کې در باندې نازل عذابونه پوهېږئ نه په ځان وقتی طور مفاد وړاندې کړي یې وقتی طور اوس ته ورشه د الیکشن ودرېدو ته چې کومو خلکو دوړ دوب جوړ کړی داسې داسې درخواستونه پکې راله چې عقل مې وخوځي یو سړی ما پسې راغی وی جی ماله ټیکټ راکئ او چنده به م ورکړه مال چې ته په چنده باندې ټیکټ غواړې تا له ټیکټ دلکول حرام دا خو رشوت شو نو ته رشوت ورکې او ټیکټ غواړې نو اول مې د هغه نوم کټ او د هغه په ځای مې یو ملنګ نوم راوستو چې دا غریب وی جي مال سره خو پیسې نشته مال خلکو ته ووایه ورک شي خدای مو چې دې نه پس به ستا په ووټ به دې نه پس کوم حکومت جوړېږي
چا بلا څه شي خیال درا زئی رک شي ویل دا تقریر به سپورټ راکړي مال مطلب مې دا دی چې درې نه کړي زئی رکېږي چا څوسیم خوښه ده ځای هغه د پیغمبر خبره وه چې زئی به کوم خوا تاسو زما قرآن ته شا کړه زما دین تم شا کړه زما پیغمبر تم کنځلې وکړې تاسو به ځئ کوم خوا نو راویې نیول چې راویې نیو نو بیا خپې اسمان ته کړې چې یا الله وی اوس نه کېږي داسې به تاسو خدای رانیسي تاسو روزانه اخبارونو کې ګورئ صاحبه پخوا به ښځې مټیزې دی مټیز پیژنئ څه ته وایي دا پیژنې دا پیژنې د ښځو خبرې ښه پوهېږئ ښځه چې وتښتي هغې ته مټیزه وایي اوس سړو ته وګوره صاحبه مټیز شو پخوا به ښځې مټیزې دی اوس سړي مټیزې یو حال جوړ احساس ورته نه کیږي چې دا خلک به څه وایي دا دنیا به څه وایي نو یقین به راغی بېادبي د معافي اوس خولې له راله یو سړی کور ته راغی پر ښځې سره یې پردی سړی ناست و ویلې دا ولې ویل سړیه چې غږ ونه دا مې د پلار د کور یار دی راغلی او لږه ورسره کېناستم نو څه وشو سړي ویل په ملا وټپول ویل خیر دی چې د پلار د کور دی نو بیا څه چلو شو خیر دی خیر شپه مو که دلته ماما شپه مو هغه چل دی په موږ هېڅ سړی په شرم نه پوهېږي حیات یې لاړ دا نه وایي چې دا خلق به څه وایي اوس خلق خو به هلته څه وایي چې بني آدم خو چېرته موجود وي که نه چا پورې سر خو یې نه ورته وایي چې دا ته څه کوې چېرته بني آدم نه وي بلکل نه ای به څه وایي ای به څه وایي تېرو ورځو کې دنیا ټلیفونونه ما ته راغله اخبار کې راغلی دي چې بیډیګر ملا د فضل الرحمن ملګرتیا پرې چېرته یو بل یاره یو بل ملا دی په ځان یې بیډیګر ثاني نامه یې چې زه دویم نمبر بیډیګر یم نو اخبار کې ورکړي چې زه د درخواستي صاحب ګروپ ته لاړم دې کې دا چلو چونکې دلته دال نه ګلیاوېده نو بس هلته لاړو هلته به لیډر شي ډېره ښه ده مبارک دی ورته بیډیګر ټکی دا ثاني ټکی او څوک نه ګوري بیډیګر ټکی را دي ولې مال زه ویله مال هر کار سړی یو ځل کوي خدای ته مې دعا کړې وه د طالبګیرۍ په زمانه کې چې خدایا اپریدی ما او د غرونو اوسېدونکی قرآن او حدیث له دې راوویستم نو خدایا ښه مې پې پوه کا او چې پې پوه شم نو بیا د هغه قرآن او د حدیث د وینا تعلق او توفیق هم راکا دا دعا خدای قبوله کړه چې څه حق راته ښکاره شوي دي انشاءالله پریخي مې نه دي مې ویلي دویمه دا چې سیاست کې زه سیاست د مذهب نه جدا نه ګڼم زما سیاست دا دی چې زه لعنت په وزارت لیږم لعنت په منبرۍ لیږم لعنت په هغه حکومت لیږم د پاکستان چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی دی زما په نس دا ټول نظام لعنتي دی زه د دې حامي نه یم د دې په حق کې نه یم دې له نږدې نه ورځم دویم دا چې یو ځل مې
मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना यूसुफ बनूरी, मौलाना गुलाम गौस हजारवी और मौलाना इदरीस खान दहलवी दगो तब यौजल लास वर्कड़े दे आओ मौलाना नसीरुद्दीन गुरगुश्तवी दगी तब यौजल लास वर्कड़े दे। इंशाअल्लाह चे दग लास बक़यामत ता पसर उड़म और दुआ बकोम चे मां क़यामत के खुदाए पाम सही दे खल्को पटूली जडम तोतो ने द डम तोतो बमाना मख की जुमेल बिया तपोस कवई चे दा डम तोतो सतवई चे पकमो खल्को बांधे दा आखिरत दारो मदार दे आगा खलक दुई पेजनिम ना अजीजानो मोंग नमख के चिकम खलक तेर शिवी पेजंदल खुद सके पेजंदल खुद दर के नार दुमरा पूरे तहकीकात हम उलमा उकड़ी दी और दे आए माए मुहद्दिसीन मसलन बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दा कशर लुरुआ दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल दाओ शो च पदे बांधे दा फातिमा नु वाले पैगंबर के और अरबी के फतम सतवी फतम दाउस अकल दे दिमाग दे ख्वारी दा मेहनत दे। अल्लामा कुस्तलानी वही चे फतम व अरबी लुगत के रुकावट तवई सड़े रुकावल देता फतम नो बीबी फातिमे बांधे फातिमा नुम पैगंबर दे पारा के हो चिदाबा दपलार उम्मत चिदे अगद जहन्नम न रुकावई दी हद पोरे आइम्मा मुहद्दिसीन तहकीकात उस दे खल्क़ता दुमराम दीन तपोस का वकर ओ तासु के यो कसरा पासो मा चले कस्तासो मजहबी किताब कमी हो दे तासु वो कुरान ओ जदर न तपोस गम च कुरान त कुरान वाली हुई चालम नवल कुरान त कुरान वाली हुई और कुरान समा दादा और दादा सखी ना वते दे चालन अर्ज में दाओ च दी कौम दा हालती सुमरा फिराके बातेला ची दी सुमरा फिराके बातेला आईना तदखपल दीन मुताल्लिक तपोस कवा दालिफ न तरिए पूरे दलाइल बदरता हुई तब और सारा खबर न शिको जमाजीदानो वक्त दरबाने तेर शो चामड़ शो आम लाड़ गर्क शो और चिदा ज्वंदी है द घर के दो प्लेटफार्म वाला सो चुकई सफिकर कई कुरान और हदीस न बगैर चारा निश्ता लार दी निश्ता बला बेड़े बदे घर कई और तबाह बर्बाद भाई
کپا دې دوکه کې نوم ساتلی چې جنازه دې وشوه سخات دې وشو الوا در پسې پخه شوه پلانې وشو خدای پرستای چې دا دوکه ده چې ما پکې ته ساتلی دا دوکه ده دا جنازې منازې زمونږ چې دي اول خو تاسو زمونږ جنازې وګورئ زه مخکې ولاړ یم ته راپسې ولاړې تم قرآن کریمه تېره کړه او زه یم تېروم چې تاسو په اړه کې درد شوی دی چې دې مړي سره به بېګاله څه چل کېږي شوی څومره جنازې یې کړي او درېدی ورپسې و